درنو دوستان د سرسایه په اړه باندې تفصیلي معلومات یعنی سږ کال 2022 سرسایه چې د یا به غنمي یا به اوربشي وي یا به خرما وي یا به کشمش وي دا څلور شان ته کولی شي چې په سرسایه کې ورکړي یا به د دې قیمت ورکړي. ښه اوله خبره خو دا ده چې سرسایه به یا دا څلور شان وي دا که دا ورکړي او که پیسې ورکړي. څومره 2 کیلو 2 ساعه یعنی 2 کیلو سیده نن سبا 18 سیره د افغانستان په حساب کېږي. ځینې کسان یې 19 سیره ګڼي ځینې 20 ګڼي خو علا کل حال چې قیمت یې ورکړي اسانه کېږي. خو کوم کسان چې بیا غنم اوربشي خرما او کشمش ورکړي هغه دغه سیرو ته حساب کړي. راځي یوه مسلې ته او ښه خبره خو دا ده چې ته پیسې ورکړي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی. ولې کېدای شي کله کله فقیر سړی غنمو ته اړتیا ونه لري اوربشي ته اړتیا ونه لري خرما ته کشمش ته اړتیا ونه لري ته بیا ورکړي هغه به ځي په بازار کې بیا په ارزانه قیمت خرڅي صحیح شو. اوس بل خبره دا ده که ته چیرې په بل هیواد کې مثلا ته په افغانستان کې نه د کوم هیواد په حساب ورکړه دا ډېره مهمه مسله. فرق ته په امریکا کې اوس په افغانستان کې مثلا 15 افغانۍ دی د سږ کال 2023 کال اما په امریکا کې به $10 دی. ته به د 15 افغانۍ حساب ورکړې که به د $10 نه ته به د $10 دا ورکړې. فرض کړه ته په دوبۍ کې ویل کېږي چې 15 درهمه دی ځینې وایي چې 20 درهمه دی په افغانستان کې 15 افغانۍ دی. ته به څه شکې ته به 15 درهمه یا 20 درهمه ورکړه او ته یې په دوبۍ کې که به 15 افغانۍ ورکړې ته به د خپل هیواد په حساب چې هلته یې مثلا په دوبۍ کې د 15 درهمه او د 20 درهمه په حساب به ورکړې. د مسلې ته ستا فکر وي. دا بله مسله ده پر مسافر باندې سرسایه سته طبعا پر مسافر باندې سرسایه سته چې نصاب ته ورسېږي. دې مسلې ته ستاسو فکر نصاب څه شي دی مخکې موږ تاسو ته ویلي وو چې 15 ګرامه سره زر یا 612 ګرامه سپین زر دغه پیسې که دې ولرلې چې دا نن سبا 40,000 افغانۍ کېږي ګرسري دغه د سپین زر. اما دا چې دی ځین ویل کېږي چې 3 لکه و د نن په حساب 3 لکه او 15,000 افغانۍ کېږي صحیح ده. نو تاسو حساب ورته وکړئ چې په کوم حساب تاسو کولی شئ چې خپل سرسایه ورکړي او کولی شئ. دا یوه مسله مهمه ده چې همدا اوس چې مثلا 8 روژه ده کولی شئ چې ورکړي بیا ځه تر څو چې د اختر لمونځ کوې تر دغه وخته پورې ورکولی شئ. د اختر د لمانځه وروسته ښه بیا نه ځنډوئ. د اختر تر لمانځه وروسته که دې وځنډوله صدقه ده خو اما ثواب یې کم دی مخکې ثواب زیات دی. والله اعلم بالصواب.